ملګرو د مفتي طارق مسعود صاحب یو ویډیو راغلی ده، هغه در سره وګورئ چې ګل چاهت په غلا هغه څه وایي. बड़ी कुर्बानी है इनकी, ख्वाजा सिराओं में बड़ी मेहनत की, अल्लाह जज़ाए खैर दे. नहीं वीडियो नहीं ملګرو په ګل چاهت باندې د هرې طبقې والا خلک ویډیو جوړی. مونږ به راشو تاریخ شیر طرف ته. په تاریخ شیر چې کوم الزام هغې لګولی و چې آیا کوم څه چې ما سره کړي دي هغه تاریخ شیر کړي دي. تاریخ شیر د هغې نه پس یو ویډیو ریکارډ کړې وه. په هغه ویډیو بیان کې هغې کومه واقعه چې شوې وه نو هغه څه بدرنګې وه، یعنې داسې پکې ویل کېده چې دا پښتنو یا بل داسې چا ورسره څه ظلم زیاتې څه نه دي کړي، خو وایي د دې کوم د سعودي عرب چې کومه محکمه ده، کومه شورته ده، دې علاوه نور کوم سیکورټي نظام چې دی، وایي هغه به په دې پسې راتلو بار بار به دا تنګوو. یعنې ګل چاهت به کله د ښځو کپړې واچولې، کله به د سړو کپړې واچولې، نو هغو به ډېر زیات تنګوو چې آیا ته ښځه یې که سړی. نو په دغه وجه باندې صرف او صرف ګل چاهت لږه تنګه کړې شوې ده چې لکه تپوسونه به ته ډېر زیات کول. د کم تاریخ شیر چې دی د هغه وینا ده چې نور ګل چاهت ته هېڅ چا هم څه نه دي ویلي، کوم څه چې وایي دا وایي نو دا ټول دروغ وایي. کومې ویډیوګانې چې دي هغې راغلې وې، کومې د ژړا او داسې قسمه وایي چې دا ټول دروغ دي. نو دغه د طارق مسعود صاحب هم د خواجه سراو باره کې څه ویډیو کړو، هغه هم تاسو سره شریک کړه. امید لرم ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ، او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو لپاره.